تازه او بد خبر په سمنګان کې د ترافیکي پیښې له کابله 15 کسان مړه او 21 نور ټپیان دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په سمنګان کې ځایي طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو ترافیکي پیښې په پایله کې 15 کسان مړه او 21 نور ټپیان شوي. د سمنګان ولایتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي د 15 ټپیانو روغتیايي حالت نازک ښودلی دی. د نوموړي په خبره په دې پیښه کې یو ماشوم هم مړ شوی دی. د سمنګان د رسوف ولسوالۍ اوسېدونکي په دې ولسوالۍ کې د تګ راتګ لپاره بار وړونکي موټر کاروي، ځکه وروستیو سیلابونو په دغه ولسوالۍ کې ځینې سړکونه خراب کړي دي. د سړکونو خرابوالي او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بیا په هیواد کې د ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کېږي. د خپرو شویو معلوماتو شمیرو له مخې په 2014 کال په اوږدو کې ترافیکي پیښو کې په سمنګان کې لږ تر لږه 48 کسان مړه او 115 نور ټپیان کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.